امید لرم چې روغ جوړ به سره ځوانانو یوټیوب چینل موږ ته ولې پیسې راکوي ولې د یوټیوب چینل نه موږ پیسې ګټلی شو که په تا کې څه وي څه ټیلنټ در پکې وي څه مهارت لري نو ته کولی شي د یوټیوب والا څخه پیسې وګټې موږ څنګه کولی شو چې د یوټیوب څخه پیسې وګټو پیدا به موږ جیمیل آی ډي جوړو کله چې موږ د جیمیل آی ډي جوړه کړه برېښنالیک کله موږ جوړ کړو د هغې نه پس به موږ یوټیوب چینل جوړو او یوټیوب چینل په یو څو ثانیو کې جوړیږي ډېر آسان کار دی خو بیا د هغې رولز د هغې چې کوم قانون دی د یوټیوب والا هغه پالیسي بیا لږه سخته ده پهله به ته 1000 سبسکرایبر ته پوره کې دویم نمبر 4000 واچه ګنټې دا به ته پوره کې تا چې کومې ویډیوګانې جوړې کړي دي او هغه دې بیا اپلوډ کړي دي هغه به ستا 4000 واچه ټایم به پوره کې ته چې هغه خلک یې وګوري او 1000 سبسکرایبر دا به ته پوره کې چې ستا چینل 1000 نفر خوښ کړي کله چې هغه تا وکړو د هغې نه پس هغې مرحلې نه ووتې د هغې نه پس بیا ته کولی شي چې د یوټیوب څخه پیسې وګټي نور د هغې قانون د یوټیوب والا چې د بل چا ویډیو به ته نه اپلوډ کوي چې په تا کې پخپله ټیلنټ وي د یو څه شي لارښوونه کولی شي د یو څه شي استاد یې نو باید ته د هغه خلکو ته وړاندې کړې ویډیو د هغې نه وکړې او هغه بیا ته یوټیوب خپل چینل ته ور وخیږي اپلوډ یې کړي تاسو چې دا څومره ویډیوګانې ګورئ دا به حتما د چینل نه اپلوډ شوي د یو چا چینل به موږ چې یوټیوب ته لاړ شو څومره ډېرې ویډیوګانې د هر سړي خپل چینل وي او بیا هغه ویډیو اپلوډ کوي د خپل چینل ته هغه څه چې تا کې وي او تا کې ټیلنټ وي لاړ شه د یوټیوب چینل جوړ کړه د یو څه شي مهارت لرې نه ته لاړ شه د یوټیوب چینل جوړ کړه او هغې ته کم اکثم په هفته کې 3-4 ویډیوګانې جوړې کړي او ته هغه اپلوډ کړي ته صرف یو کال خواري وکړه 1000 سبسکرایبر به دې پوره شي او 4000 واچه ګنټې به دې پوره شي نو د یوټیوب والا بیا تا ته پیسې په هغه باندې درکوي کله چې د هغه رولز باندې لاړې نو تاسو بیا هغې پیسې درکوي پهله به موږ د جیمیل اکاونټ جوړو کله چې جیمیل اکاونټ موږ جوړ کړو بیا به د یوټیوب چینل جوړو یوټیوب چینل په یو څو ثانیو کې جوړیږي کله چې بیا هغه موږ وکړو هغې نه پس به بیا موږ کې چې څه ټیلنټ وي د څه شي مهارت لرو هغه ویډیوګانې به بیا موږ اپلوډ کوو کله چې موږ ویډیو جوړه کړه ښایسته ایډیټینګ پکې وکړه ښایسته یې جوړه کړه یو معلومات پکې ډېر یو ښه زبردسته معلومات پکې راغونډ کړه او هغې نه پس بیا اپلوډ کړه که چیرې ته وایې چې ما سره کیمره نشته مایک نشته زه یوټیوب چینل مخکې نشم وړی ستا په موبایل کې هم د ویډیوګانې جوړېږي ښکلې ښکلې ډیزاینینګ پکې جوړېږي کینګ ماسټر ته لاړ شه کینګ ماسټر په خپل موبایل کې انسټال کړه ډېرې ښکلې زبردسته ایډیټینګ پکې کېږي چې څنګه موږ کولی شو چې په کینګ ماسټر کې ویډیوګانې جوړې کړو چینل څنګه موږ کولی شو جوړ کړو پهله به موږ جیمیل آی ډي جوړو ورپسې به بیا موږ د یوټیوب چینل جوړو کله چې د یوټیوب چینل موږ جوړ کړو نه هغې نه پس به بیا ویډیوګانې موږ جوړو په هفته کې به 3-4 ویډیوګانې حتما موږ جوړو او هغه به موږ اپلوډ کوو کله چې هغه موږ اپلوډ کوو نه هغه ویډیوګانې چې ستاسو ګوري او ښه وي او ښه ایډیټینګ دې پکې کړی وي یوټیوب والا هغه ستا ویډیو مخکې وړي کله چې هغې مخکې وړي خلک یې ګوري دا 4000 واچه ګنټې ټایم دا خپله پوره کېږي 1000 سبسکرایبر دا خپله پوره کېږي ته چیرې تا کې د یو څه شي مهارت وي او د یو څه شي ټیلنټ ولرې ته کولی شې چې ډېر لږ وخت کې د یوټیوب څخه پیسې وګټې نن روانه ویډیو به زموږ په جیمیل په برېښنالیک څنګه موږ کولی شو چې د برېښنالیک جیمیل آی ډي جوړه کړو بیا د یوټیوب چینل جوړ کړو بیا هغه څنګه موږ کولی شو چې ګروت کې ویسو او څنګه موږ کولی چې 1000 سبسکرایبر پوره کړو انشاءالله سټپ بای سټپ به ویډیو راوړو ډېره اسانه او ایزي طریقه ده محنت غواړي خواري غواړي که چیرې موږ محنت وکړو موږ خواري وکړو په لاس به یې راته یو سړی شي انشاءالله